30 نمبر آیت دی. وړاندې آیت کې الله سبحانه و تعالی د وهن او د حزن نه منع وکړل چې د هغې تفسیر مخکې ذکر شو، او وجه دا ده چې لأن الانسان فی الحقیقة بین زمن ماض و زمن مستقبل. انسان چې دی نو دا په مابین د زمانه ماضي کې او راتلونکې زمانه په دې منځ کې ژوند تېروي، یعنی پرون او سبا. نو فاذا فاته الخیر چې کله د انسان نه په تېره زمانه کې یو خیر یو چانس کې مس شي، یا هغه ته څه مصیبت او څه ستونزه او څه مشکل او پریشانی جوړه شي، نو غالبا په هغه تېر څیز پسې خفه وي. ته وګوره که یو کال مخکې تا ته څه خفګان او څه حادثه رسېدلې انسان ته چې اوس هم رایاده شي، هېڅ ته زړه خفه شي. او کله د راتلونکې زمانې په باره کې غمجن او فکري مخې ته یو مشکل نو د هغې هېڅ بزدله شي، بې همته شي. نو الله سبحانه وتعالی ځکه د دې نه منع وکړله چې د مشکلاتو د وجې نه، د غمونو د پریشانو د وجې نه مه بې همته کېږئ، ډاډه زندګي تېروئ. څه چې تېر شو هغه خواص تېر شو، په خفګان هېڅ هم نه کېږي او د راتلونکې زمانې پته نه لګېږي. موږ او تاسو هسې ځان ته وګورو، بېګا به د دې نن ورځې په باره کې موږ څومره سوچونه کړي، هغه د ورځې څه تېره شوله، داسې به دا سبانۍ ورځ به هم تېره شي. تېر کال چې کوم دی تا به څومره سوچونه او فکرونه کړي، په دې ورځو کې شاید چې ته به څومره خفه وې، اوس ته یاد هم نه دي. نو د دې وجې نه څه چې تېرېږي هغه د انسان نه هېڅ هېر شي او د راتلونکې زمانې څه پته نه لګېږي. نو ځکه د دې نه منع کړي، ډېره ناشنا او چته ذهنسازي کړې ده، لکه د هغې تفصیل مخکې ذکر شو. اوس دې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی د احد د غزا او د جنگ د شکست په باره کې حکمتونه ذکر کوي. الله وی یمسسکم قرح ای مسلمانانو یا صحابو، که تاسو ته څه زخم در رسېدلی دی او تاسو باندې مرګ جوړله واوښتل او 2 کسان مو شهیدان شو او 55 کسان ستاسو ډېر سخت زخمیان شو، نو خیر دی مه خفه کېږئ. دا څه نوې خبره خو نه ده، یوازې په تاسو نه ده راغلې. ولې داسې نه وه فقد مس القوم قرح مثله. تېر کال هم دغه کافرو ته تکلیف نه رسېدلی، تېر کال خو د هغې نه او 2 کسان وجلی شوي. ته وګوره الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې څنګه ناشنا تسلي ورکړې ده. که تاسو ته زخم رسېدلی دی، که تاسو چوټ خوړلی دی او دغه رنګې تاسو ګټلی شوی جنګ هغه بیلو او شکست مو وخوړو، نو څه چلو شو؟ دا یوازې په تاسو نه ده، فقد مس القوم قرح مثله. دې بل قوم د کافرو ته هم دغه رنګې تکلیف رسېدلی و. تېر کال په بدر کې په هغې باندې داسې مشکل نه و راغلی. ته وګوره دا د قرآن کریم د پویه کولو د تربیت څنګه عجیبه او ناشنا انداز دی چې دا اوسنی مصیبت چې کوم دی د تېر فتح سره او دا اوسنی غم او پریشانی د تېر کال د خوشحالۍ سره جوړوي. دا د تربیت او د چاته تسلی ورکولو ډېر عجیب او ناشنا انداز قرآن اختیار کړی دی. ځکه الله رب العالمین د مسلمانانو سوچ را بیداري متوجه کوي. که تاسو ته دا نقصان وشو نو خیر دی، په دې دومره مه خفه کېږئ. ته وګوره دا کافر چې دی تېر کال دوی چې شکست وخوړو، د ابوجهل ډلې د دوی نه غټ غټ سرکرده کسان وژلی شو، عتبه او ولید او ابوجهل ډلې. نو دوی خو بې همته نه شو چې ستګېري، بس همت یې بېللی وې چې بس نور نه جنګېږو، مونږ هسې هم وشرمېدو، شکست مو وخوړو. بېرته راپورته شو. د شکست باوجود د 80 کسانو او د لیډرانو د مرګ جوبلې باوجود ته ګوره دا داسې زړور دي، بیا درپسې رالل او ستاسو علاقې ته رالل. نو چې کافر د شکست باوجود دیم تا پسې راځي، نو یا مسلمانه نو ته ولې په ځای باندې کښېنې؟ ته به هم چې کم دی دغه رنګې به جنګېږې. نو دې وجې نه د هغوی بزدله نه شو، نو تاسو به هم چې کم دی بزدلي به نه کوئ او دغه رنګې بې همتي به نه کوئ. بل دا هم دی چې ستاسو حالت خو بیا هم د هغې نه لږ ښه دی، ځکه د هغې چې کم دی 80 کسان وجلی شو، خو 80 ترې نه دغه ګرفتاران شوي مو او بیا د هغې نه قیدیان جوړ کړی شو او د تاسو نه خو څو قیدي نه وبوتلې. د دې وجې نه چې کله د احد کې شکست وشو، نو ابو سفیان په غونډۍ باندې راپورته شو، دا آواز یې وکړو چې افی القوم محمد علیه الصلاة والسلام. هلکه په دې قوم کې محمد علیه الصلاة والسلام شته دی که نه ژوندی دی؟ نو حدیث کې راغلي فنهى النبي صلی الله علیه وسلم لا یجیبوه. پیغمبر صحابه منع کړ چې جواب مو ورکړي، پرېږده چې دا زړه خوشحاله شي. بیا ویلې افی القوم ابن ابي قحافه، پر دې قوم کې د ابي قحافه زوی شته دی ابوبکر یادو. نبي علیه السلام ویلې جواب مو ورکوئ. بیا ویلې افی القوم ابن خطاب، پر دې قوم کې د خطاب زوی شته دی عمر بن هو یادو. نبي علیه السلام ویلې جواب مو ورکوئ.
ثم رجع الى اصحابه فقال الا ان هؤلاء قد قتلوا. دی خپل مرګرو ته واپس وزیر والی دا کسان وجل شوی دي. نو دی کې عمر دین هو چې کوم دی ټینګ نشو. فما ملك عمر لنفسه فقال كذبت يا عدو الله فان هؤلاء احياء. والدروغ دی ویلې خطا شوی، قسم دې دا ټول ژوند دي او الله رب العالمین ساده ذلیل کولو د پاره او ساده خفه کولو د پاره ژوند دي ساتل دي. نو ګوره په دې کې عمر دین هو چې کوم دی داغه سوچ هغه برابرو مثبت سوچو. هغه ولې نه موږ تاسو برابر نه یو. تاسو چې تاسو نه موږ اوې کسان ووجل، تاسو زموږ اوې تیر کال وجلو سر په سر باندې. لکه ابو سفیان دا اعلان کو دا چغي ولا یوم بیوم الک زموږ تیر کال شکست سکال تاسو په شکست باندې برابر شو، تیر کال بدلم د نواغستو. او بیا ابو سفیان دا خبرو کړم چې وان الايام دول وان الحرب سجال. دا جنگ چې کم دی نو دا د ارړ بولقه ده، کله ستا طرف ته او کله چې کم دی زمونږ طرف ته. نو عمر دین هو ویل چې لا داسې نه ده، سواء برابر خبرې مه کوه. وان قتلانا فی الجنه وقتلاکم فی النار. ستاسو وجلی شوي به اور ته ځي او زمونږ وجلی شوي شهیدان دي دا به جنت ته ځي. نو چېرته کافر او چېرته شهید دا چېرته برابر کېدلی شي؟ د دې وجې نه دا خبره مه کوه. نو عمر دین هو هغه ته دا جواب ورکړو. نو الله سبحانه وتعالی دلته ځینسازي کړې ده چې د حالاتو نه مه متاثره کېږئ. کله معمولي غوندې تکلیف او پریشانی در باندې رانه همت مه بیله، پاسېږه چې کوم دی ډاډه زندګي تېروه او د حالاتو مقاومت او مقابله کوه. الله رب العالمین دلته دا ځینسازي کړې. یمسسکم کچره رسیدل دی تاسو تاقرون تزهم نو خیر دې مخه پکېږئ. منا صبر کوي په دې باندې فاز ځکه چې دا یوازې پتا سونه ده فقط مسل قوم قرح مثلهم. یقینا خامخا رسیدلی او پروس کال دی قوم د کافرو ته د دې غوندې زهم. بل داند چې وتل کل یامن داویلها بین الناس. دا ورځې دي چې مونږ یې اړو رړو په مابین د خلکو کې. منه هي الايام تبل كل جديد. بس دا ورځې دي چې هر شی زړوي. ځواني د لږ شي زړه کړله، د ویښته د څه سپین کړم دې ورځې دې زمانو. همدې ورځو کې مونږ او تاسو اوړو راوړو. نو دا ورځې دې بس کله به د خوشحالي درکوي او کله به دې چې کوم د خفګان درکوي، کله به دې خندوي او کله به دې جړوي، کله به چې کوم د صحت درکوي او داسې مستۍ کې به او کله به دې تبه او بیماري به داسې به راوغورځېږي، کله به داسې وي چې سم اسمان ته وخېږم او کله به دې داسې خفه کړي چې سړی په دې ځمکه نه وځمه. نو دا ورځې دې مطلب بس اوړي راوړي. دیو جنا دته ویل دي نو دا ویلو معنی دول چې کوم دی یو شی ګماوول پیراول تاول لا تاول مداوله ویل کېږي یو شی د بل نه چې کوم دی یو ځنه بل ځای ته منتقل کول. لکه د ارړ بوقه چې کوم دی هغه د ستاویږي نو څه پکې ډکه راځي او څه پکې تش راځي. دغه ته په عربی کې چې کوم دی مداوله ویل کېږي. مقصد دا دی کنن په منګ رااله نو مخیر سبب بیستاسو نمبر دی. ټول عمر د پر به د امریکا د سزاو نه او نه به د یهود او د اسرائیل به د په غالب وي. دا کېدل نشي، دا د الله رب العالمین قانون نه دی. دنیا کې همیشه د پر یو حالت نه مزه خبره یاد ساته. که خفګان دم نو همیشه د پر نه بل ورځ بیسته ختم شي. که خوشحالي دم ډیره مستی په مکوه ځکه چې پایدار نه. که ځواني دي دا که ژوند دي حالات ډیر زر بدلیږي را بدلیږي. د دې نه دا خبره معلومیږي چې الله سبحانه و تعالی اهل حق مؤمنان ایمان ولا په حق کېدلو باوجود په دې باندې چې کوم د مرګ جوب لراولي دوی چې کوم د کله د شکست سره مخامخ کوي دا دې لپاره کوي چې دې مسلسل مهنت او د غرنګي کوشش وکړي او د غرنګي د کامیابی لپاره چې کوم دې مسلسل نه ختمېدونکې کوشش کوي. د څه نه چې تاسو ګینه بدر کې تیر کال جنگ وګټو او بس اوس په بل باندې واړوي چې ځکه جنگ هم ګټلې دی موږ فاتح او موږ غالب یو او موږ ډیر شهرت شوه دي. بل دام د کده چې همیشه مسلمانان غالب وي نو به کفارو به مجبورن ایمان راوړي. تیر کال چې په بدر کې دوی جنگ وګټو نو په دې کې بعضی کسان واستهاره پورته کله کوي دا خو چل دي پکې ور داخل شه او دا لغوندې کسان دي سوپر پاور له شکست ورکو زنانو سب کې نکاحونه کو غنیمتونه مخله نو بعضی منافقان پکې سره داخل شو. نو الله سبحانه و تعالی امتحان راوست چې نه همیشه د پر بدوسی ګوړي نه کله نه کله به کم دي دغه به می مرګ جوب لبمي. نو ځکه د الله سبحانه و تعالی په دې کې وایي چې دا ورځې د منګي اړه ورړو دي کې زمونږ استاد د پرداز انسازي ده چې بس مسلسل او مهنت کوشش او خواري کول دي او د ژوندۍ د اخرنۍ حساب پورې سلګي پورې وليعلم الله الذين امنوا بالدادي ذفرم چې الله تعالی راخار کی مؤمنان دا مانند کی چې الله معلوم کې يعلم په معنی د ليظهر ځکه چې الله ته د مخ نه معلوم دي ويتخذ منكم شهداء دغه دا معنی مراد ده چې الله پکې مؤمنان ښکارا کی
ځکه که داسې چې کوم دی همیشه دپاره د راحت حالتي نو بیا پکې چې کوم دی منافقان به هم پکې زندګي تېروي او دا د انسانانو فطرت هم دی چې څوک سره د محبت دعوه وکړي نو غالبا په هغه باندې امتحان کوي ځکه د آیت په اخره کې وایي والله لا يحب الظالمین الله مینه نه کوي د ظالمانو سره په دې کې زموږ دپاره دا سبق دی چې د هر نقصان او ضرر او تکلیف نه وروستو خامخا هغې سره څه فایدې مې انما العسر یسرا دا خبره یاد ساتم بعضې څیزونه چې کوم دي او بعضې معاملات هغه د مشکل او مصیبت نه بغیر نه راښکاره کېږي یو سړی د تا سره هسې د دوستاني غټې غټې دعوې کوي او په نرمه کې سره ښه ملګری دی او چرګان د سره خوري او په پای سټار هوټلونو کې سره قلارې ګرځي او په ګاړو کې ښه سره خوشحاله نو پته نه لګېږي چې دا اوس تا مخلص دی او که نه دا ستا مخلص نه دی خو چې کله باندې مشکل او مصیبت راللې او الله مکه دیوالیه شولې او په کاروبار کې د نقصان وکړو او زه ویل چې هلکه دا خو زما ډېر ښه د شپو ملګری دی او 100 روپۍ راکړه نو بیا به ته وګورې چې دا اوس دې ملګری دی او که نه دی غالبا چې په مشکل کې په مصیبت کې د نه سړی تښتي الله سبحانه وتعالی دلته ځکه دا حالت راوستو چې دا کوم منافقان دي دا تیز ته جدا کوي الله په دې باندې شهادت ګرځولي شي دقه وجه وه چې عبدالله بن ابی بن سلول د لیسه د لارې نه واپس کړ هغه 300 کسان او چې کوم مؤمنان متقین الله دې ته شهادت ورکوي شهادت چې دی دا یو لویه مرتبه ده یو اوچت عمل دی الله رب العالمین په مؤمنانو پرځو شي الله وایي دا مې تاسو نه شهیدان جوړول چې په قیامت کې تاسو سفارش وکړي غالبا شهادت هغه انسان ته ملاویږي چې هغه قاری وي د قرآن او د حدیث عالم او دغه رنګې قاری وي اخلاص پکې وي تقوا پکې وي اخلاق یې ښه وي غالبا تاسو سیرت او تاریخ ته وګورئ شهادت هم دې ته ملاویږي او دا خلک چې کوم د په شهادت باندې رسیږي یمسسکم کرهن کچرې رسېدلی دي تاسو ته یې مؤمنانو سکالې په دې وحود کې زهم او تکلیف هم خیر دې مخه پکې کوي په هغې باندې صبر کوئ فقد مس القوم کرح مثلهم یقینا خامخا رسېدلی و دې قوم د کافرو ته فروز کړل د دې غوندې زهم هم بل دا نه چې وتلک الایام نداولها بین الناس او دا ورځې دي چې موږ یې اړو رړو په مابین د خلکو کې وليعلم الله الذین آمنوا او بل دې دپاره چې الله تعالی ښکاره کړي مؤمنان چې کوم مخلصان دي ویتخذ منکم شهدا او جوړ کړي د تاسو نه شهیدان باقي خبره دا ده چې والله لا يحب الظالمین الله مینه نه کوي د ظالمانو سره ظالمان یې بد شي د دې وجه نه د دې په لاسونو باندې دا مؤمنان په عذابوي چې د دوی دا جرم زیات چې رب العالمین الله په قیامت کې عذاب ورکړي والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو لپاره په دې قرآن کریم باندې په دې خپل کلام الله باندې د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې دا زموږ او تاسو د زندګۍ آیین او دستور وګرځوي الله سبحانه وتعالی دې په امت مسلمه باندې رحم وکړي خصوصا د فلسطین په مسلمانانو باندې الله د يهود او نصارا اهل کتاب تباہ برباد کړي او مسلمانان د داغي د ظلم او جبر نخلاصي په امت مسلمه باندې الله خصوصي رحم وکړي ناس مجمع کې چې رچا څه قسم شرعي حاجت رب العالمین دې خپل غیبي خزانه پرې وساتي